السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ کې نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه ستاسو ته دا ووایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره پونځو خپلې ویډیو طرف ته. که تاسو هم داسې تصویر جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د ټولو نه اول به تاسو په خپل موبایل کې د پیکارډ اپلیکیشن اوپن کړئ او په دې پلس نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ. تاسو ته به دا بیک ګراوند په ډسکرپشن کې میلاو شي. ډسکرپشن کې به زه د لینک ورکم، هغه باندې سیمپلی تاسو کلیک وکړئ، دا بیک ګراوند ډاونلوډ کړئ او خپل تصویر پکې جوړ کړئ. نو تاسو به دلته هغه په ایډیټ فوټو باندې کلیک وکړئ او چې کوم تصویر نه تاسو بیک ګراوند ریموو کړی ختم کړی نو هغه تصویر به تاسو دلته کې داسې طریقې سره منتخب کړئ ولګوئ او بیا به دلته ایجسټ ته راشئ او دلته کې به شډو وګورئ. شډو به لږ کم کړئ چې تاسو تصویر د بیک ګراوند سره برابر شي. او که تاسو ته د بیک ګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو په ډسکرپشن کې یو لینک موجود دی، هغه ویډیو وګورئ. تاسو به یو کلیک سره خپل بیک ګراوند ختمولی شي. بیا به تاسو دلته ته راشئ او دلته کې به هم تاسو دا لږ مخته بوځئ او ټیک مارک باندې به کلیک وکړئ. چې ټیک مارک باندې تاسو کلیک وکړئ اوس به تاسو دلته ټول ته راشئ او په ایجسټ باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به شډو ته راشئ. دا به لږ داسې ښکته بوځئ مخکې بوځئ چې تاسو تصویر او بیک ګراوند صحیح طریقې سره میچ شي. او بیا به تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته کې راشئ په ډراو باندې به کلیک وکړئ او په 3 ډاټ باندې به کلیک وکړئ. سیو ایمیج باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په خپلې ګیلري کې سیو شي. دا به تاسو اوس دلته کې په خپلې ګیلري کې تصویر اوپن کړئ او شیر باندې به کلیک وکړئ. ایډیټ ټو لیټ روم به تاسو ته لیکلی شوي په هغه باندې به کلیک وکړئ. د تصویر به تاسو لیټ روم ته راشي. دته به اوس تاسو لیټ روم کې کلریشن کوئ کلر کوئ نو ټول نه مخکې به تاسو په لایټ باندې کلیک وکړئ. د کې لایټ لږ زیات دی نو دا به مونږ لږ کم کړو او کنټراسټ به هم لږ کم کړو او هایلایټ چې کوم دی هغه به تاسو لږ مخته بوځئ او شډو چې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته کړئ او دا به هم تاسو لږ ښکته کړئ. نو تاسو به دا ګورئ چې څنګه تاسو به اوس بیا چابې ته راشئ او دلته کې به تاسو ورته کلر کوئ. تاسو به ګورئ چې کوم یو کلر تاسو تصویر سره خوند کوي هغه به تاسو منتخب کوئ. چې کله تاسو منتخب کړئ تاسو بیا په میکس باندې کلیک وکړئ. چې تاسو کله په میکس باندې کلیک وکړئ تاسو به اوس بیک ګراوند کلر ته ګورئ چې تاسو بیک ګراوند کلر څنګه رنګ کې دی. نو مونږ بیک ګراوند کلر داسې رنګ کې دی نو دا به اوس تاسو خپل تصویر ته کلر ورکولی شي. بیک ګراوند ته چې څنګه تاسو مرضي وي څنګه تاسو تصویر وي نو هغه شانتې تاسو کلر ورکولی شي. نومونیز چې کوم دی دا به لږ تاسو مخته کړئ او سچوریشن به ښکته کړئ او هیو چې کوم دی هغه هم تاسو لږ ښکته کړئ. نو دا مونږ په بیک ګراوند کې بل کلر نشته نو تاسو به سمپل په ډن باندې کلیک کړئ. دلته کې به راشي کلیریټي چې کومه دی هغه به لږ مخکې کړئ او ویګنیټ چې کوم دی دا به لږ تاسو لږ ښکته کړئ او سیو ایمیج لپاره به تاسو سیو ټو ډیوایس باندې کلیک وکړئ او هائی کوالټي باندې به کلیک وکړئ او په اوکې باندې به کلیک وکړئ. دا تصویر به تاسو په خپلې ګیلري کې سیو شي. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپل ورور عرفان الله ته اجازه